سلامونه او احترامات درنو دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشاله وایاستئ. دا ویډیو مو په کاین ماسټر کې د ویډیو ایډیټینګ په اړه ده، یعنې چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې د کاین ماسټر په مرسته ویډیوګانې جوړې کړو او هغه د یوټیوب، فیسبوک او دا شان نورو پلیټفارمونو لپاره تیار کړو. دا چې په کاین ماسټر کې څه ډول خصوصیات موجود دي، کومې ځانګړنې شته او څه ډول ویډیوګانې موږ په کاین ماسټر کې جوړولی شو، دا ټول کولی شئ چې زموږ سره په دې ویډیو کې زده کړئ. نو د هر څه نه مخکې تاسو باید په خپل موبایل کې د کاین ماسټر اپلیکیشن ولرئ. دا چې څوک په خپل موبایل کې د کاین ماسټر اپلیکیشن نه لري، نو د هغو لپاره موږ په ډسکرپشن کې د کاین ماسټر لینک اچولی دی. تاسو کولی شئ له هغه ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ او همدارنګه انسټال یې کړئ. د کاین ماسټر اپلیکیشن د خلاصولو نه وروسته به تاسو په دې پلس نشان باندې کلیک وکړئ. دلته که چیرې تاسو د هر پلیټفارم لپاره ویډیو جوړول غواړئ، فرض مثال د یوټیوب لپاره، د انسټاګرام لپاره یا هم د ټیک ټاک لپاره، نو تاسو د هغې مطابق سکرین ورته انتخابولی شئ. فرض مثال زه غواړم د یوټیوب لپاره ویډیو جوړه کړم، نو په دې سکرین کې جوړول غواړم. دلته هغه ویډیوګانې او تصویرونه چې ستاسو په موبایل کې موجود دي هغه تاسو ته رااړوي. یعنې د خپلې ویډیو لپاره تاسو کولی شئ چې دلته یو بیکګراوند وټاکئ. که چیرې تاسو غواړئ چې په دغه د کاین ماسټر په بیکګراوندونو کې ویډیو جوړه کړئ، نو له دغه شته بیکګراوندونو څخه تاسو کولی شئ چې د خپلې ویډیو لپاره یو انتخاب کړئ. او که وایي نه زه دا نه غواړم، نو بیا کولی شئ چې د کاین ماسټر نه بهر، یعنی د خپل موبایل څخه دې ته ویډیو انتخاب کړئ، یا هم کوم تصویر چې تاسو لرئ یا هم غواړئ له تصویرونو څخه یو ویډیو جوړه کړئ هغه انتخابوو، او بیا وروسته له هغې په دې ټیک مارک نشان باندې کلیک کوو. فرض مثال زه غواړم دغه ویډیو چې زما په موبایل کې موجوده ده ایډیټ کړم، نو په دې ویډیو باندې کلیک کوم او ورسره په څنګ کې دغه ټیک مارک نشان وهم. له دې نه وروسته به موږ ته داسې یو صفحه خلاصه شي. دې صفحې تر خلاصولو وروسته موږ په ځینو آپشنونو باندې بحث کوو، چې لومړی راځو په لییر باندې کلیک کوو. کله چې موږ په دې ځای باندې کلیک وکړ، د میډیا په نوم دلته یو آپشن موجود دی. په دې میډیا کې موږ کولی شو چې له خپل موبایل څخه په دغه بیکګراوند باندې تصویر، ویډیو، هر څه چې زموږ په موبایل کې موجود دی هغه ولګو. فرض مثال زه غواړم چې له خپل ویډیو سره یو لوګو چې زما په موبایل کې موجوده ده هماغه ځای په ځای کړم. راځو په دې میډیا باندې کلیک کوو. دلته راځو هغه کومه لوګو چې زه غواړم په خپله ویډیو کې ځای په ځای کړم هغه پیدا کوم او په هغې باندې کلیک کوم. کله چې موږ په هغې باندې کلیک وکړ، نو د خپلې ګوتې په واسطه باندې دا د ویډیو هر طرف ته بیولی سو، وړلی یې سو. نو زه غواړم چې دغه ویډیو کمه کړم، نو د دې آپشن په واسطه دا کموو او پورته یې راوړو، او غواړم چې په دې ځای کې ځای په ځای کړم. دلته چې کله زه غواړم دلته یې ځای په ځای کړم، نو له دې وروسته له ما سره یو بل سوال پیدا کېږي چې آیا دغه لوګو باید زما د ویډیو تر کوم ځایه پورې په سکرین باندې پاتې شي، په ویډیو باندې پاتې شي. نو زه غواړم چې دغه لوګو زما د ویډیو تر پایه پورې پاتې شي. نو دغه ځای باندې ګوته نیسم او داسې یې کش کوم تر هر ځایه پورې چې موږ غواړو دغه تصویر یا لوګو په ویډیو باندې پاتې شي، نو تر هماغه ځای پورې کش کوو. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه تصویر یا لوګو چې تاسو خپلو ویډیوګانو ته اډ کړې ده غواړئ چې د ویډیو په ځینو برخو باندې راشي او په ځینو باندې را نشي، نو تاسو کولی شئ چې د دې قیچي آپشن په واسطه د هغې اندازه وټاکئ. راسته طرف یې کټ کړئ، چپ طرف یې کټ کړئ، او یا هم په منځ باندې پرې کړئ. نو دا ټول د دغه درې آپشنو په واسطه کولی شئ. فرض مثال زه غواړم چې د دې لوګو راسته طرف کټ کړم، نو د دې دوم آپشن په واسطه باندې به د دې لوګو راسته طرف کټ شي او په راسته طرف کې به نوره دغه لوګو په ویډیو باندې نه راځي. نو تاسو کولی شئ د درې آپشنو په واسطه باندې دا هر څه کنټرول کړئ. په دې دویم آپشن کې تاسو کولی شئ چې دغه لوګو یا دغه تصویر چې موږ اډ کړی دی د ویډیو راسته طرف ته یوسئ، یا هم د ویډیو چپ طرف ته یوسئ، پورته یوسئ، لاندې یوسئ. یعنی کولی شئ چې سکرین په دوو برخو باندې وویشئ یا هم سکرین په یوه برخه باندې وویشئ. یعنی که چیرې تاسو وګورئ په ټیک ټاک کې یا مو هم په فیسبوک کې داسې ویډیوګانې لیدلې وي چې څوک په هغه باندې ریاکشن کوي یا هم تبصره ورباندې کوي، چې یو طرف ته کس ناست وي او بل طرف ته ویډیو سټارټ کړی وي او په هغې باندې تبصره کوي. نو داسې ویډیوګانو جوړولو لپاره تاسو کولی شئ له دې آپشنونو څخه استفاده وکړئ چې یو طرف ته تاسې یا تصویر او بل طرف ته ویډیو لګېدلې وي او تاسې پرې تبصره کوئ. نو کولی شئ له دغه آپشنونو څخه استفاده وکړئ. سکرین په دوو برخو باندې وویشئ یا هم پورته او کښته باندې وویشئ، نو له دغه آپشن څخه استفاده کولی شئ. خو موږ نه غواړو چې دغه څخه استفاده وکړو. په آپ باندې کلیک کوو او بیا ټیک مارک وو
د دې دریم روټیټ آپشن په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل ویډیو یا تصویر یو طرف او بل طرف ته واړوئ. په دې شکل تاسو کولی شئ چې دا هر څه ترسره کړئ. دلته په دې ځای کې درې ډوله انیمیشنونه موجود دي چې موږ کولی شو ویډیو یا تصویر ته یې اډ کړو، چې یو په هغه کې ان انیمیشن دی. ان انیمیشن یعنی دا معنا چې کله تصویر ویډیو ته اډ کیږي یا په ویډیو باندې رابرسېره کیږي نو دی باید په څه ډول ان شي. نو دلته موږ کولی شو چې د هغه لپاره انیمیشن وټاکو. فرض مثال په دې طریقې سره کولی شو چې تصویر ته انیمیشن ورکړو. د هغه لپاره بله طریقه دا ده چې په دې طریقه کولی شو موږ انیمیشن ورکړو. د هغه لپاره سپیډ هم ټاکلی شو چې په تیزۍ سره داخل شي او یا هم په نارمل طریقې سره داخل شي، دا ورته ټاکلی شو. دویم دا چې د هغه لپاره موږ کولی شو چې اورآل انیمیشن ورکړو. اورآل انیمیشن یعنی دا معنا کله چې تصویر په ویډیو باندې موجود وي نو دی باید په ټوله کې څه ډول انیمیشن واخلي، یعنی په دې طریقې سره وشوري، په دې طریقې سره انیمیشن واخلي، په دې طریقې سره انیمیشن واخلي. تاسو کولی شئ چې هر ډول انیمیشن دلته ورکړئ. دریم هم اوټ انیمیشن دی. کله چې دغه تصویر یا ویډیو زموږ له ویډیو څخه بهر کیږي یا ختمیږي نو څه ډول باید دی له ویډیو څخه ووځي. نو د دې لپاره هم موږ کولی شو چې اوټ انیمیشن وټاکو. د هغه لپاره سپیډ کولی شو چې وټاکو. دا ټول انیمیشنونه دي چې موږ یې کولی شو د ویډیو یا تصویر لپاره وټاکو. وروسته له هغې په دې ټیک مارک نشان باندې کلیک کوو تر څو دا سیو شي. همدارنګه که غواړئ چې د خپلې ویډیو یا تصویر یو برخه کرف کړئ یا یې کټ کړئ نو کولی شئ چې د دغه آپشن په واسطه د هر څه ترسره کړئ. دلته ځینې شکلونه هم تاسو ته درکوي چې د هغو په مرسته تاسو کولی شئ چې د دایرې په شکل یې کرف کړئ، د مربع په شکل یې کرف کړئ، د مثلث په شکل یې کرف کړئ. همدارنګه بېلابېل شکلونه دلته موجود دي چې تاسو یې په هغو په مرسته تاسو کولی شئ چې په هماغه طریقه سره یې کرف کړئ. وروسته له هغې د ټیک مارک نشان ووهئ. د الفا اپاسیټي په مرسته کولی شو چې د ویډیو یا تصویر د رنګ پیکوالی یا تیزوالی کنټرول کړو. او همدارنګه د فلټر په مرسته موږ کولی شو چې دلته بېلابېل کلر فلټرونه موجود دي، له هغو څخه د خپل ویډیو یا تصویر لپاره ګټه واخلو. او ورپسې دلته یو بل آپشن چې موجود دی هغه اجسټمنټ دی. په اجسټمنټ کې هم موږ کولی شو چې د تصویر یا ویډیو رڼا یې تیزه کړو یا یې هم کمه کړو. او ورپسې بلینډینګ دی. بلینډینګ هم کولی شو چې د هغه پیکوالی یا تیزوالی کنټرول کړو. دلته دا ځینې کوم آپشنونه چې دي هغه موږ نسو کارولی ځکه چې هغه په پیسو باندې دي، کوم د کراون نشان چې ورسره دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ په کاین ماسټر کې استفاده ځینې کولی شو. بل څه چې دلته موجود دي هغه هم اډیو ده. یعنی دلته تاسو کولی شئ چې له خپل موبایل څخه یا هم دلته چې د کاین ماسټر سره کومې اډیوز موجود دي چې تاسو کولی شئ له دې ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ، له هغه څخه په خپله ویډیو کې یا هم له خپل موبایل څخه په ویډیو کې چې کوم ساوندونه تاسو غواړئ وکاروئ له هغه څخه استفاده کولی شئ. فرض مثال زه غواړم دغه وایس په خپله ویډیو کې ولګوم نو دلته یې استفاده کولی شم. کله چې تاسو هغه اواز یا کومه میوزیک چې تاسو غواړئ له خپلې ویډیو سره یې ځای په ځای کړئ، د هغه لپاره دلته بېلابېل سیټینګز هم تاسو کولی شئ چې ترسره یې کړئ. بیا زه تشریح ته یې ضرورت نه وینم. بل مهم څه چې دلته موجود دی هغه میډیا ده. په میډیا کې هم هغه تصویرونه یا هم ویډیوګانې چې تاسو غواړئ په بیکګراوند کې ځای په ځای کړئ کولی شئ یو ځل بیا راواخلئ. فرض مثال زه غواړم چې دغه ویډیو راواخلم له خپلې ویډیو سره یې ځای په ځای کړم نو دا هم کولی شئ چې تاسو یې بار بار دلته وکاروئ. بل مهم څه چې دلته موجود دی هغه دغه پلس آپشن دی. کله چې یو بیکګراوند ختمیږي او بل بیکګراوند پیلیږي نو په څه ډول باید پیل شي، دا هم د دې لپاره تاسو بېلابېل افیکټس کارولی شئ. فرض مثال دا ډول افیکټس او د هغه لپاره کولی شئ چې سپیډ هم دلته وټاکئ چې په څومره سپیډ کې باید دغه دویم بیکګراوند چې کوم دی هغه افلای شي. بل مهم څه چې باید تشریح شي هغه د میډیا په اړه سیټینګ کول دي. یعنی کله چې موږ په کاین ماسټر کې ایډیټ کوو یو مهم څه چې باید ترسره یې کړو هغه دغه آپشن دی. لومړی راځو په دې مین ویډیو باندې کلیک کوو او بیا راځو دلته ځینې آپشنونه دي چې دا هم باید زده شي.
دا کې یو د کیچي آپشن دی چې موږ مخکې تشریح کړی دی او بیا تشریح ته ضرورت نه وینم. دویم هم دغه آپشن دی. په دې آپشن کې دوه مهم څه ترسره کیږي. یو دا چې سٹارټ پوزیشن او بل اند پوزیشن. په سٹارټ پوزیشن کې کله چې ویډیو سٹارټ کیږي موږ ته د ویډیو کومه برخه باید وښودل شي. موږ دلته په سٹارټ پوزیشن کې فرض مثال ویډیو باید له دې ځای څخه سٹارټ شي. په اند پوزیشن کې باید څه وي؟ موږ ورته وایو چې په اند پوزیشن کې ویډیو باید په دې ځای باندې ختمه شي. نو دا هر څه موږ په دې ځای کې کنټرولولی شو. که چیرې موږ غواړو چې د ویډیو سٹارټ او اند په یو ځای باندې وشي نو په دې دوه لیکو باندې کلیک کوو نو د ویډیو سٹارټ او اند به په یو ځای باندې ترسره کیږي. او بل دا چې دلته کوم څه موجود دی هغه والیم دی. دلته کولی شو چې د خپلې ویډیو اواز اندازه کنټرول کړو چې یا یې زیاته کړو یا یې هم کمه کړو. دلته موږ هغه کنټرولولی شو. بل دا چې دلته یو بل آپشن د کلیپ ګرافیکس په نامه دی. په دې کې بیلابیل ګرافیکونه موجود دي چې کاین ماسټر یې لري او که چیرې ستاسو په کاین ماسټر کې موجود نه وي نو تاسو کولی شئ ګیټ مور آپشن څخه تاسو کولی شئ نور کاین ماسټر کې چې کوم کلیپونه موجود دي له هغو څخه په خپله ویډیو کې استفاده وکړئ. په دې باندې بیا بلې ویډیو ته ضرورت دی او نورې ویډیوګانې موږ په دې باندې بیا هم جوړول غواړو. اوس یې له تشریح څخه تېرېږو. بل هم سپیډ دی. تاسو کولی شئ چې د ویډیو سپیډ زیات یا کم کړئ. دا چې د ویډیو سپیډ زیاتیږي یا کمیږي کولی شئ چې تاسو یې له دې ځای څخه هم کنټرول کړئ. بل دا چې دلته یو بل آپشن د ریورس په نامه دی. ستاسو ویډیو به د چپ سایډ لخوا یا د چپ طرف لخوا پیل کیږي. تاسو کولی شئ چې که غواړئ چې ویډیو مو د پای لخوا پیل شي او د سر په طرف راشي نو تاسو کولی شئ د ریورس آپشن څخه استفاده وکړئ او هغه پر اپلای کړئ. بل هم د روټیټ په نامه آپشن دی. د روټیټ په مرسته تاسو کولی شئ چې ویډیو واړوئ راواړوئ چې بیا یې تشریح ته ضرورت نشته. بل هم کلر فلټر دی. بیلابیل فلټرونه دلته موجود دي. مخکې هم تشریح شوي دي او بیا تشریح ته ضرورت نشته. اجسټمنټ هم مخکې تشریح شوي دي. بیلابیل څه دي چې تاسو کولی شئ په خپله ویډیو کې اپلای کړئ. په پای کې یو ځل بیا یادونه کوم چې په خپله ویډیو کې تر ایډیټ کولو وروسته او د دغه آپشنونو تر کارولو وروسته تاسو کولی شئ چې خپله ویډیو له کاین ماسټر څخه وباسئ یا یې ایکسپورټ کړئ. نو په دغه آپشن باندې کلیک کوو او دلته بیلابیلې د ویډیو بیلابیلې کوالټیانې دي چې تاسو کولی شئ چې په هغو کې خپله ویډیو اپلوډ کړئ. فرض مثال په ایس ډي کې یا په ایچ ډي کې په هر یو کې چې تاسو غواړئ په هر څومره اندازه کې چې تاسو غواړئ خپله ویډیو ایکسپورټ کړئ نو په ایکسپورټ آپشن باندې کلیک وکړئ. ستاسو ویډیو به په اتومات ډول باندې په موبایل کې سیو شي. د کاین ماسټر اړوند کورس مو په همدې ځای پای ته نه دی رسېدلی. د دې په خاطر چې ویډیو مو لا اوږده نه شي او تاسو خسته نه شئ نو د دې نورو جزئیاتو څخه تېرېږو. په آینده کې به بیا هم موږ تاسو لپاره په کاین ماسټر باندې یا هم دې ته ورته نورو اپلیکیشنونو باندې ویډیوګانې جوړوو. نو که مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ او همدارنګه خوا کې د بیل آیکن هم کلیک کړئ.